بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د الله سبحانه وتعالى سمره حمدنا و ثناګانې چې موږ وایو نو هغه کمې دي په مقابل د هغه نعمتونو کې کوم چې رب العالمین موږ ته راکړي او په هغه نعمتونو کې یو نعمت الله سبحانه وتعالى دا قرآن دی چې د موږ ته راکړی او بیا موږ له توفیق راکړی دی قرآن د ویلو د دې د زده کولو نو دا هم د الله سبحانه وتعالی یو لوی نعمت دی د الله په توفیق سره او د هغه په خاص کرم او رحم سره دا زموږ څلورمه دوره ده د تفسیر القرآن نور به موږ صدا خبره کوو چې د الله نعمتونه به یادو چې پلانې نعمت موږ سره نشته او پلانې نشته یوازې دې نعمت ته وګوره چې مال توفیق راکړو د بیانولو تاسو له توفیق درکړو د اورېدو او بیا موږ یو بل سره بیا یوځای شو کله چې دا دوره ختمیږي د تفسیر دا نظام په ځل کې دا سوچي چې را روان کله به دا دوره ز کوم او کنه ژوندې به مړ به بیمار به روغ به غریب به نشتی برابر ډېرې کمې نو دا ټول سوچونه او پاره کې الله سبحانه وتعالى بیا توفیق راکړي نو سمو اوچت نعمت او باز ملګری زمونږه چې هغه زمونږ سره تیر شوي دوره کې وو نن هغوی د خاورو لاندې پراته دي د هغې نه مخکې دوره کې وو او هر کال موږ ته ملګري په خپله معلوم دي کم چې د کم شوي دي او د آخرت په سفر باندې وتي دي نو یو ورځ به داسې م راځي چې یا به زه په خپله نه یم او یا به په دې ملګرو کې څوک نه نو دې موقع نه فایده اخیسته او د رب العالمین شکر ویسته چې الله دا موقع موږ له راکړه الله اکبر په لکاو په کروڑو خلکو کې الله سبحانه وتعالی موږ غوره کړي دې لپاره د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت دی او امتحان هم دی امتحان داسې دی چې موږ د دې حق ادا کوو او که نه د دې نعمت شکر وباسو او که نه نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د الله حمدونه او ثناګانې ډېرې وایي او د الله سبحانه وتعالی شکر ډېر وباسي الله دې د نعمتونو په موږ باندې همیشه دغه شان ساتي او الله دې بار بار موږ له توفیق راکړي چې د هغه دې کتاب ته کښېنو او د دې قرآن د لاسه دې الله سبحانه وتعالی موږ ته عزت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته پوهه نصیب کړي په دې قرآن باندې الله دې مال توفیق راکړي د دې دورې د پوره کولو او د حق د بیانولو او تاسو ټول دې الله توفیق درکړي دې د اورېدو او په دې باندې عمل کولو د دې نه مخکې چې زه د قرآن بعض فضایل بیان کړم یو څو اهمې خبرې چې هغه د دورې سره تعلق ساتي دا دوره زړه کې سوال راځي چې دا دوره ولې ده ولې د قرآن د تفسیر کې نو جواب د هغې دا دی چې دا موږ د دې دپاره کوو چې رب العالمین ته پرې نږدې شو دا قرآن د الله کلام دی حقیقي خبرې دي د الله سبحانه وتعالی نو الله ته د نږدې کېدو غټه لار هغه د قرآن دی دا خبرې د هغه دي نو د هغه د خبرې چې خو لازم به هغه ته نږدې کېږي که نه نو اولنی مقصد هغه دی الله ته نږدې کېده دویم مقصد
خپل پښتنو ورونو او خويندو ته د الله سبحانه وتعالى د دین واضح کول لې. الحمدلله زموږ خلک د قران سره ډیر محبت لري، که زنانه دي او که نارینه دي. خو پاغي کې به یو خبره ده چې د اکثر ترجمه چې کیږي په دې کیلو کې او په کورونو کې او په ډیرو کې، نو دا صرف هغه لفظي ترجمه او د لفظي ترجمه دومره غټه فائدہ نه، صرف ته ترجمه اوریدا خو په دې آیت باندې بیا نه پوښي. د آیت ولې دي ذکر راوړو، د آیت رسد پر دلته راوړو، مقصد سود دې خبري د ټولي خبرې ته په تفسیر کې معلومیږي، په ترجمه کې نه معلومیږي. او دا خبر الحمدلله زموږ به تجربه ده چې اول زه او به زموږ د مرګري د رونه او د خويندې دوی د تفسیر د درسونو څومره فائدہ غسته ده او موږ سره رابطه کوي، نو صرف دا غوي د خلونه دعاګانی خيږي چې موږ اوس په قران باندې پوښ. نو د قران د تفسیر او د دې لپاره دوري خو د دې لپاره دي چې زموږ د پښتانه رونه او خويندې دوی په دې قران باندې پوښي کوم چې اسمانونو طرف نه راغلي. د دې لپاره د دوره ده او موږ دا نه غواړو چې نور قومونه دي زموږ نه مخکې شي په دین کې او موږ دې شاته پاتې شو، نه، بلکې موږ الله سبحانه وتعالى نه همیشه دا سوال کړی چې الله زموږ د قوم ټول مسلمانان خو خصوصا زموږ د قوم د پښتانه په دین باندې پوښ. نه دې لپاره دا دوره ده. نور د دې څه مقاصد دي نشتی چې دنیوي څه مقاصد دي او پیسې به ګټو، نور اهداف دي نه. دې هدف دغه دی چې په قران باندې موږ ټول پوښ. دا غینه بعد به دا خبره ستې چې زموږ چې کومه دوره ده د دې یو څو خاص خبرې چې هغه ته کې دي شي په نورو درسونو کې او د نور چا په دورو کې ملاو نشي. اولنۍ خبره هغه ده چې موږ د قران ترجمه او تفسیر چې کو نو په هغه پښتو کې کو چې کم باندې ټول پښتانه پوي، ګرانه پښتو د موږ نه استعمالو. او زه خپل ځاني حتی الوسه کوشش کوم چې هغه پښتو استعمال کوم، هغه پښتو وایم کم پښتو باندې چې زموږ درونه خويندې په اسانۍ سره پوي او دی یو ټکی هغه معنی وو چې کوم مشهور ای. نو باقي کله کله دي سیمو شي چې هغه ټکی کوم چې اصلي پښتو باندې کې دا ټکی نه کوم چې ما وي، نو څوک به اعتراض کوي چې دا پښتو ژبه کې نشته. موږ زموږ مقصد دی چې د خلک پوه کول دي. دویم خاصیت زموږ د دورې دا دی چې کوم ځکیم آیت راځي ناغه به موږ د خپل وخت سره تړو او هغه انسان د قران نه فائدہ غستې شي چې هغه د قران په دې سوچ سره اوري چې د الله سبحانه وتعالى ماته د خبرې کوي. نه قران د آیتونو تړل په خپل وخت پورې. دریم خاصیت دا دی چې زموږ په دوره کې چې سم مسله بیانول کېږي هغه بتوفیق الله د قران او حدیث پرانا کې. سلورم خاصیت د دورې دا دی چې منځ کې د تفسیر په منځ کې موږ واعظ او نصيحت وکړو بار بار چې رسول نه رمي د هر آیت نه ناشنا فواید او حکمتونه راويسته. پنځم خاصیت د دورې به دا ان شاء الله چې بدی کې دروغ قصې او بے سند خبرې او منګړت واقعات اسرائیلی روایت دا بنه بیانول کی. شپږم خبره او شپږم خاصیت هغه ده چې دې کې به تعصب مذهبي نه وي، دی فرقې لپاره به تعصب نه پرې دوره کې او دی خاص جماعت لپاره او دی خاص جنډې لپاره تعصب نشته. که تعصبی هغه صرف د قران او د حدیث لپاره. وم خاصیت د دې چې ګران اصطلاحات علمی اصطلاحات کوشش کوو موږ چې هغه بیان نه کوو ځکه چې اکثر ملګری عوامي اپینه پویږي نو خبره به په اسانۍ سره کوو. اتم خاصیت د دوري به ان شاء الله دای فقهي چې کوم مسائل دي او روزمره چې کوم مسائل هغه بدی کې بیانول کی
د مانځه مسائل، د اودس مسائل، د زکات مسائل، د طلاق مسائل، د واده مسائل ټول بیانول کی. نه هم خاصیت د دورې داري چې ستر ربط به موږ تړو د الله په توفیق سره د قران او د حدیث سره. چې ته د دورې نه فارغ کیږي نستابه د قران او حدیث سره یو ناشنا محبت پیدا شوی، یو ناشنا مینه به پیدا شوی د قران او د حدیث سره. دا یو څو خاصیتونه دي دورې. دغه نه بعد به فضائل بیان کو د قران. قران تفسیر دی نو لازم دی چې د تفسیر فضائل د قران فضائل بیان کو. خو دې کې خبره مخې ته راغله کو وختونه د دې دورې. نو نن یو شعبان دی، ولنې شعبان دی، د دینه د دوره شروع شو او د اخرنی د رمضان د میاشتې اخرنی ورځې پورې یو کم 13 روزه باغی پوری وي. نه په بوزه کې مسوتن د منځنه بعد به درسي او پروژه کې د مسبخین د منځنه بعد شروع کیږي د مازیګره پوری لکه مختصرون ته وقفه وکي او به د مازیګر منځنه بعد به شروع کیږي ما خام ته نږدې به ختمي. تاسو تیاری کې نه څومره مشقت چې ماته دومره تاسو ته نه معجزه ته کینم بکرې تاسو کې نه. او الحمدلله زموږ خلکو کې ډېر غټ خیر دی د قران او حدیث سره. زموږ د عوام خصوصا ډېر زیات محبت کوي په فطرت باندې قران او حدیث سره مینه. خو بعض اوقات دي چې مولیان کمیو کې او نقصان په مولیانو کې چې د عوامو ته قران او حدیث نه بیانې. الله سبحانه تعالی دې موږ ټول توفیق راکړي چې د الله د کتاب دې حق ادا کړو لکه څنګه چې پکار دی. د قران فضائل، د قران تلاوت، د قران تفسیر، د قران یادول دم عبادت ته لکه څنګه چې موږ د نور عبادت کوو. اوس لکه سات مخکې موږ مونږ وکړو کنه نو دا مونږ ته د څه په نیت وکړو؟ عبادت په نیت کنه. د قران د تفسیر دم عبادت دی. دا اوس تاسو ولته ناشي دم عبادت دی او په دې باندې الله سبحانه تعالی ناشنا اجر ورکړي چې هغه تاسو وورئ ان شاء الله. قران ویل، قران ترجمه، د قران تفسیر پزله کې یو ناشنا اطمینان، سکون، راحت پیدا کوي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله یغ کسان چې ایمان راوړي او تطمئن قلوبهم بذكر الله، مطمئن کیږي د غوښلو د الله په یادولو سره. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لو یقینا د الله د یادولو سره چې د الله په ذکر سره چې زړه ته اطمینان راشي، د الله غټ ذکر دغه د کلام یادول دي او دغه د کلام ته کېناستل. دا قرآن د الله حقيقي کلام دی. الله په خپل د خبرې کړي. الله اکبر. زم چې د قرآن په فضایلو کې د یو فضیلت کافی دی، نور د ضرورت شته. یو سړی ماته چې د قرآن څه فضیلت ته زم د الله خپل خبرې خبره ختم شو. دا کتاب د چې تاسو په لاسونو کې د چې تاسو مخې ته پروت دی، دا د الله خبرې دي حقيقي معنی سره دا ویلي دي. هغه دا خبرې کړې دي څنګه چې د الله د شان سره خای او چې څومره ستاسو د رب العالمین سره محبت دي دومره به ستاسو دغه د خبرو سره محبت دي. او په دې باندې بیا یو مثال، خاون په خزه باندې مینی ولله المثل الاعلى. خدا مخلوقات له خبره بدی کوم چې خبره واضحه شي. خزه په خاون مینی، خاون په خزه مینی، دوی د یو بل په خبرو نه مړی.
د بچو په خبرو نه مړي چې کوم مرګري باندې ډېر مې دا په خبرو نه مړي ولی ځکه چې د مخامخ انسان سره محبت ډېری دا په خبرو نه مړي څومره چې ستاسو د رب العالمین سره محبتي دومره به ستاسو د غدري کلام سره محبتي نو دا د الله حقيقي کلام دی نازل کړی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په واسطه د جبرئیل علیه السلام د قران دی فضیلت ته وګوره قران د ټولو اوچت کلام دی نازل کړي پر انسانانو کې په اوچت انسان باندې دی محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم او به نازل کړي په میاشتو کې په غوړه میاشت کې د رمضان په میاشت کې رمضان کې به په غوړه شپو کې ليله قدر په شپه کې او نازل کړي په غوړه مکه او بیا مدینه او د چا په واسطه چې نازل کړي هغه په ملائکه کې غوړه ملک ته جبرئیل علیه السلام څومره اوچت کلام شو قرآن د رسول صلی الله علیه وسلم هغه معجزه چې همیشه پاتې کیدونکې معجزه ده قرآن هغه کتاب دی چې د انسانان روباسي د تیرونه رڼا ته الله په قرآن کې وایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله دا کتاب نازل کړی دی ما پتا باندې پیغمبر دې لپاره چې د خلک راو بصیرت يرونه رڼا ته د تیرونه دروتو لار هغه د قران په دې قران باندې عمل کول د قران زده کول د دې قران بیا مخې ته خلکو ته خورول د قران د تلاوت د یو دې عبادت ته چې الله سبحانه وتعالى موږ ته دې امر کړی او دا خلکو صفتی کړی چې کوم د دې قران سره تعلق ساتي الله سوي ان الذين يتلون كتاب الله هغه کسان چې هغه لولي د الله د کتاب نو دې کتاب لوستل د دې زده کول د یو عبادت دی قران کې دنه دا خبره پرته چې جون بسنګ تیرې او چې دا قران مضبوط راونی نو د الله غرسي مضبوط راونی ولا او څوک چې د دې قران نه ووري د مخې تی واړو جون دغه تباہ او برباد شي قران هغه کتاب دی چې د ټول مخلوقات عجز دي چې دوی یو لن صورت د قرآن په شان راوړي دین عجز دي الله په قرآن کې سوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا الله وی هغه خلکو ته دا خبره کې کوم چې شک کوي په قرآن کې کستاسو شکی په قرآن کې او په کتاب کې کوم چې نازل کړي موږ په خپل بنده باندې فاتو بسوره من مثله نو یو سورۃ راوړي په شان دغه سورتونو کې چې په قرآن کې دي ودعوا شهداءکم من دون الله او چې کوم تاسو مرګري دي هغه ټول را جمع کړي ټول راجمه کې چې د قران د سوراتونو په شان یو سورت راوړي په قران کې لړ سورت چې دغه سورۃ الکوثر ده ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سره پاس سوار له سوکاله دی قرانش د اوس پورې چې دې سورت نه راوړي او نه به راوړي د طاقت نشتی بچا کی قران په دې کې د فیصله پرتی زمنګ په منځ کې چې مسلې راځي دغه فیصله په قرآن کې د نبرتی دي په دې قرآن کې د پوخانو خلکو اخبار پروت دي پوخانو خلکو واقعات په دې کې شتي راتلون کې حالات په کې الله سبحانه تعالی بیان کړي چې څوک هدایت غواړي هغه په دې قرآن کې شتي چې څوک نیغه لار غواړي صراط مستقیم غواړي هغه په دې قرآن کې د نشتي قرآن هغه کتاب دی چې دې عجایبات نه ختمي عجیب کتاب ذکر پیریانو سویلو ان سمعنا قرانا عجبا ويقينا من قران اوریدل خو ناشنا قران من اوریدل په دې کې یعنی دومره فواید او حکمتونه چې کوم وخت نازل شوی د اوسه پورې د علما کوشش کوي بیانې خلا پوره کړی نه دی او نه به پوره کوي دومره په دې کې فواید پراته دي او څنګه به پوره کې او کلام د رب العالمین دی قرآن هغه کتاب دی چې د لار د هدایت ته الله سوی
د سوره فاتحه نه بعد اولنې سوره البقره شروعات کې الله الف لام میم بيسوي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدايت د پاره د متقين وبذكر الله سوي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دي قرآن کی دن هدایت پروت ہے الله سبحانه وتعالى دي قرآن ته احسن الحديث ویل احسن الحديث یعنی خسته خبري خوږی خبري رښتینی خبري ځکه الله سوي الله نزل احسن الحديث الله نازل کړي دي خوږی خبري کتابا متشابها مثاني مخک الله ناشنا خبره کوي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله وی کله چې مؤمنان د دې قران تلاوت کوي او دې آیتونه به راشي چې هغه د عذاب سره تعلق ساتي نو دوی په دې جسم باندې د ویخته چې کوم دي د ودري ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله او بیچ بگی کله د رحمت خبری راشي او د جنت تذکر راشي نو دوی پارام شي هغه کوم یره چې هغه غونه بيزیک شوی او اخته ودریدلی هغه کینی قران دغه معجزه ده چې همیشه پاتې کیدونکې معجزه ده الله سبحانه وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي او بدی ته ګوره چې دې قران د حفاظت ذمہ داری الله بخفله غسته ده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله یقینا د قران موږ نازل کړو او موږ حفاظت کوونکو د دین یو حرف د اوسه پورې نه کم شوی دی او نه بګي زیات شوی د مسلمان عقیده ده او چې څوک په دې کې شک کوي چې قران پوره دی کنه دی نو د کافر دی والعیاذ بالله ځکه چې د بدایت باندې ایمان نشته او شیعاګان روافض 12 دولس امامان چې منی دغه د عقیده چې د قران د سینې د لکه څنګه نازل شوی هغه د قران کې شپېته سپاره او په دې قران کې د ډېر آیتونو چې دغه تعلق د علی رضی الله عنه سره او هغه آیتونه ته د سنیان وېستري نو دا دغه عقیده د شیعاګانو نو څوک چې د عقیده ساتي چې د قران کې کمی زیاتې شوی نو دا سړی په اسلام کې نه دی پاتې حدیثونو کې د قران فضایل ډېر زیات دي یو څو فضایل ته ان شاء الله او یو څو حدیثونو ته اشاره کوو حدیث کې راځي سنن دارمی کې دا روایت ده وی فضل کلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه دا الله د کلام فضیلت په دې نورو کلامونو دي سي دي لکه څنګه چې د الله فضیلت په دې مخلوقاتو دي د الله څنګه فضیلت په مخلوقاتو کم ځکه خالق او کم ځکه مخلوق نو دغه شان د الله د خبرو فضیلت ته په دې نورو ټولو خبرو باندې حدیث کې راځي امام نسائی امام ابن ماجه او نور امامانو دا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده ان لله اهلین من الناس په دې خلکو کې بعض خلک د الله خاص خلک دي د الله خاص ملګری دي الله دا غوي سره ملګرتیا ده قالوا یا رسول الله من هم صحابه کرامو ته پوښتنه کوي رسول الله د سوق دي چې د الله خاص خلک دي دا وړي اوچت خلک دي چې د الله خاص خلک دي او د الله خاص ملګری او الله د دوی سره ملګرتیا ده نو رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکو هم اهل القرآن اهل الله وخاصته د قران ولا چې کوم دي او د قران سره چې څوک تعلق ساتي د خاص خلک دي یعنی کوم سره چې د قران تفسیر کوي د قران ترجمه زده کوي قران تلاوت زده کوي قران یادي په قران باندې عمل کوي قران نور خلقو ته خي د الله خاص خلک دي بل حدیث کې راځي امام مسلم رحم الله دا حدیث راوړی دی په صحیح مسلم کې دا روایت ته
د ابو هريره رضی الله عنه او دی فضیلت ته ګوري د قران. رسول صلی الله علیه وسلم وی وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، او هر کله چې یو قوم را جمع شي د الله په کور کې، یعنی په جمعات کې څه خلک را جمع شي ناشي، کیس یتلون کتاب الله، د الله د کتاب تلاوت کوي، ويتدارسونه بينهم، او د قران وی ازدکیه لکه څنګه چې موږ ناشو. الله سبحانه وتعالى دې خلکو کې موږ هم شمار کړي. الله ولا ورکیس الا نزلت عليهم السكينه، د الله د طرفنا سکینت نازلېږي په دوی باندې، خاص سکینت. وغشيتهم الرحمه، رحمت پر ورېږي د رب العالمین د طرفنا. وحفتهم الملائکه، او د ملائک را جمع شي را پڼ شي په دوی باندې. وذكرهم الله في من عنده، او د دې خلکو تذکره الله په اسمانونو کې کوي. دا د قران فضیلت ته کنه، دا د قران فضیلت ته چې کله د دې لپاره کېناستې او را جمع شوي نو ملائکه را کوزيږي د مجلسونو ته. نو څنګه به کې موت نه کینو، څنګه به موت د قران درس نه ورو، څنګه به موت قران نه زده کو او ملائکه د دې لپاره را کوزي. د الله خاص رحمتونه په دې مجلس باندې راوري، د الله خاص برکتونه په هغه مجلس او د علم په هغه حلقه راوريږي چې په هغه کې د الله سبحانه وتعالى کتاب خوې کی. امام طبرانی رحمه الله په معجم کبیر کې د حدیث راوړل د ډیر ناشنا روایت ته دغه کې دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده، القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کوونکی کتاب دی. دا د غیرتی ذات خبري، رب العالمین غیرتی ذات ته دا دغه خبري. نو چې کله د دې قرآن سره تعلق ساتي کنه نو دا قرآن هم بیا ته نه پري. شفاعت به کوي ستاسو لپاره د قیامت پورس، باغه سخت ورځ چې ستا مور بلر بتانه تختی، ستا بچی، ستا خزه، ستا مال او د هر څه به سره دی هیڅ یوازې به، او په دغه سختو حالاتو کې به قرآن ستاسو لپاره شفاعت کوي او الله ته وایي چې دی وبخ. من جعله امامه قاده الى الجنه، رسول صلی الله علیه وسلم وی چې چا دا قرآن خپل مخ ته وساتو نو دا قرآن به راکاږي د جنت طرف ته. ومن جعله خلفه، او چا چې دا قرآن شاته غزار کو ساقه الى النار نو دا جهنم به دا قرآن به راکاږي جهنم ته. قرآن مخ ته خوده مطلب دا دی چې د قرآن باندې عمل وکي، د قرآن تلاوت وکي، د قرآن باندې ځان پوه وکي، دا قرآن مخ ته خوده دی. او قرآن شاته اړول او شاته غرزول دادي چې د قرآن نه مخ واړي، دغه تلاوت نه کې، باغی باندې عمل نه کې. نو دا خبره دې ساتي د جنت لار کدي پکاري او جنت ته پکاري په دې قرآن پسې روان شي. سوي رسول صلی الله علیه وسلم من جعله امامه قاده الى الجنه، څوک چې د قرآن خپل مخ ته ساتي په دې باندې عمل کوي، د زده کوي، د قرآن به کوم ځای راکاږي؟ ها؟ جنت ته به راکاږي. او چې دا قرآن دی پرېخو او په دې عمل پرېخو هم دا قرآن به د جهنم ته راکاږي. په بل حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت، کته دا غواړي چې ستاسو لپاره د نیکیانې ستاسو مرګ نه بعد عمرواني نو د قرآن زده کوي، د قرآن زده کوي، نور ته وخی، عمل په وکي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وی مؤمن ته چې د مرګ نه بعد کمی نیکیانې رسی ناغه دی وسو خبرو د لاسره شي. او د حدیث سره یاد کړئ چې دی د کوم طریقې چې رسول سم ذکر کوي چې د دې د لاسره نیکیانې رسی چې بده باندې تاسو عمل وکړئ. اولنی خبره علما علمه ونشره، علم کړه دې به خلکو ته خوله، قرآن یې زده کړه دې خلکو ته خوله، دا صدقه جاریه ده. ته په قبر کې پروتي
او نیکیانی به پتا پسې نیکیانی به پتا پسې شټاټي د میټر به کولاوي او بیا به استغه اعمال هغه تلي چې دغه بدرني عمل نامه کې به نیکیانی لیکل کی نو د قرآن فضیلت شو چې دا قرآن تاسو کوم زده کوي وس کنه او دغه د پر جمع شوی موت ناسیو د دې سي عمل چې دې ثواب به ان شاء الله مونږ ته د مرګ نه بعد ملوي او د حدیث د فائدې لپاره پوره کم دویمه طریقه وولدا صالحا ترکه او چې نیک عمل بچي شاته پریدي نیک عمل بچي شاته پری خو دا مطلب چې د مرشي دنیا کې چې کوم بچي پاتې شي غنه نیک عمل نو بچو له دینی تربیت ورکي بچو له دینی تربیت ورکي دین وته وخای کته ته ډیر د انګلیش سبقونه وخه اګه ته ډیر دنیا وخه خدایي ثواب ته په قبر کې نه ملوي کته دا غواړي چې د نیکیانی ته په قبر کې ملوي نو خپل بچي دا غوینه نیک عمل اولاد جوړ کړي هغه له دینی تربیت ورکړي هغه ته وخی چې الله سوکت هغه ته وخی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوکت او هغه ته وخی چې قران سوی قران کې سدي د الله پیغمبر سوی د الله سره محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دغه پوزونو کې کینوي درېمه خبره چې په حدیث کې ده ومصحفا ورثه او یو قرآنی چاله ور کړی د قرآن فضیلت قرآنی چاله ور کړی یعنی جمعات کې قرآن ته ضرورت ته د قرآن نه غستې چې سو پوری په قرآن کې تلاوت کې د تنیکانی چې د غشتاټي دی او د ثواب ملوي او دې خبره نه موږ نه خبر اکثر نور ته قرآن الاول وي زموږ په کار نه ته غلغه موقع ورکې او خپل ځان نه ځای کې په قرآن سو خرچ راځي چې اخلي نو په کار دی چې موږ خپل جمعتونه وګورو په کار دی چې موږ خپل مدرسې وګورو به مدرسې کې د قرآن ضرورت او څومره قرآن دومره قرآن نه پکار ستاسو یوازې طاقت درسي مرګري را جمع مرګري را جمع هغه ته دومره قرآن ضرورت ته د فضیلت ته د نیکانه موږ ته مرګ نه بعدوم ملوي هغه له قرآن نه واغست جمعتونه ولټوي کوم جمعتونه کې قرآن نشه ول قرآن نه واخلي د غد ثواب کار دي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او مسجدا بنا او یو جمعه جوړ کړي نو چې څو پورې په دې جمعات کې عبادتونه کوي د دې اجر دغه انسان ته ملوي چې څو پورې په دې جمعات کې درسونه کوي او منځونه کوي او بیانونه کوي او عبادتونه کوي او ذکر او اذکار کوي د دې اجر به دغه انسان ته ملويږي نو د قبر کې پروت او اجر به رواني جمعتونه جوړ کړي د الله بندگان لازم کې مساتلي سره بار مساتلي پټي نور واخله لازم کې نور واخله سبي کوي سبي کوي چې مړ شي خبره ختم شي کوم انسان سره لازم کې ډيري علاقه کې د جمعات ضرورت جمعات پر سبانه شروع کوي بنیاد کې دي الله به ته جوړول آسان کی او تاسو بنیاد کې دي زمکه وقف کې دي جمعتونو لپاره د مدرسو لپاره د خیر د کارونو لپاره زمکه وقف کړي چې لازمکه ستاسو لپاره فائدہ منش او ته په قبر کې پروت ته اجر در رواني سو غټه خبره او بیتا لابن السبيل بناه او یا د مسافرو د پاره یو کور جوړ کړي آرامګاه چې وته وي چې په دې طرف باندې مسافر تیریږي نو دلته بدمه کوي د دې اجر د مرګ نه بعد هم د ملوي او نهرا اجرا یا یو ول روانه کړي او خلک دغه وبونه فائدہ اخلي او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته او یو صدقه ورکړي په هغه وخت کې چې د بدن خروغو او بخپل جون کې دلته دوه خبري اهمي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې بدن سو بدن روغو دویمه خبره په جون کې یو حدیث کې درځي چې غوړه صدقه هغه د غوړه صدقه چې بکم ټیم کې ته ورکې ستا بدن روغي او ته د غریبۍ نه یریږي د سنه غریبۍ نه دا غوړه صدقه ده
مثال به ورکو چې خبره خو واضح شي. غریبۍ نه سړی څنګه یری؟ یو سړی دی روغ رمټ دی، هیڅ مرض پکې نشتی، بچی دی، ښځه ده، نو د امید دی په دنیا کې د پاتې کېدو. امید شته کې نشتی، نو د غریبۍ نه یریږي. ځکه چې دی وایي چې ما ته خو ډېر کلونه پراته دي، ډېر وخت ما ته پروت دی، او بچي به او نوسي به او کړوسي به، نو که زه دا پیسې ولګوم دا خو به زه غریب شم. په داسې وخت کې صدقه فایده منئ. او یو سړی دی په هسپتال کې پروت دی، ډاکټرانو ته ویلي چې ستا علاج نه کیږي، نو دی د مرګ په انتظار دی او دی صدقه ورکوي. دی د غریبۍ نه یېرېږي. ولې نه یېرېږي د غریبۍ نه؟ ځکه چې هغوی ما ته ورځې لګي دي، نن یا سبا زه ځم. نو د دواړو صدقو کې د ځمکې او اسمان فرق دی، د ځمکې او اسمان فرق دی په دواړو صدقو کې. بله خبره په ژوند کې صدقې کول. دا بعض کسان ما چې وصیت کړی د خپلو بچو ته چې یو مې خبره پسې حلاله کوي، په یو مې خبره ځان خلاصوي. الشیخ العلامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې و، بلکې د امت په غټو علماو کې یو فقیه انسان تیر شوی د الله دغه قبر رڼا کې، او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. د هغه نه چا دا تپوس وکړو چې دا صدقه په ژوند کې ښه ده که نه د مرګ نه بعد ښه ده؟ نو یو سړی د پیسې ورسره دي، دا پیسې چې دی په خپل لاس ورکړي غریبانانو ته ښه دي؟ په خپل لاس جومات جوړ کړي دا ښه ده؟ که نه بیا وصیت وکړي د خپلو کشرانو ته چې ما پسې به دا کار وکړي؟ کم کار غوره دی؟ نو شیخ رحمه الله ډېر ناشنا جواب ورکو. هغه ورته وی چې کله ته په داسې لار روانې چې هغه تکه توره تیاره او تا سره ډیوه، نو دا ډیوه به مخې ته نیسي که شاته به نیسي؟ هغوی چې مخې ته به نیسو، نو په قبر کې تیرېږي د مخکې نه رڼا که ته وروسته رڼا راغواړې، وروسته څه پته لګي مني نه مني، کوي نه کوي. مخکې نه خلک چې دی صدقې ورکوي، په ژوند کې ورکوي، په خپل لاس یې ورکوي. نو دا حدیث ما فضایلو په دې موضوع کې راوړو. یو حدیث کې دا راځي د ابو امامه رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم اقرأوا القرآن، د دې قرآن تلاوت ډېر کوئ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، د قیامت په ورځ به دا قرآن چې شفاعت کوي د خپل ملګري دپاره. او شفاعت په څنګه کې بدی کې ته یو ناشنا روایت وروم. امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې راوړی، ډېر ناشنا روایت دی، د غوږ کې دی په غور سره واورئ. رسول صلی الله علیه وسلم وی تعلموا سورة البقره، دا سورة البقره زده کړئ. صرف سوچ کې دی یو سورت کې دومره برکت دی، ګورئ ښه چې سړی دا ټول قرآن زده کړي چې څومره برکت وي. رسول صلی الله علیه وسلم وی تعلموا سورة البقره، زده کړئ کوم سورت؟ سورة البقره، فإن أخذها برکه. چا چې دا سورت زده کړی دی، په دې عمل کړی دی، دا یاد کړی دی، الله پکې برکت اچولی. وترکها حسره، او د دې پرېښوده دا یو ندامت دی، وروسته به تا ته پته ولګي په قبر کې او قیامت کې چې ما نه څومره غټ نعمت پاتې شوی. ولا یستطیعها البطله، او چې څوک دا سورت یاد کړي او په دې باندې عمل کوي او دا اوري، د جادوګرانو په هغه باندې وس نه رسي، د جادوګرانو په دغه انسان باندې وس نه رسي. راوي وایي ثم مكث ساعه، بیا رسول صلی الله علیه وسلم لږ ساعت غلی و، بیا دا خبره وکړه تعلموا سورة البقرة وآل عمران، تعلموا سورة البقرة وآل عمران، ازدكي سورة البقرة أو سورة آل عمران، فإنهما الزهراوان، دستوري برقيدون كستوري إدوانا، يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. دا قیامت ورځ به د دواړه سورتونه د وریځې په شکل کې به د خپل ملګري راپاسي. په هغه ورځ چې نور به د یو میل په فاصله کې، د انسانانو ته به د یو میل په فاصله کې نږدې، او د انسانانو په خولو کې ډوبي. دا انسان چې د دوه سورتونه یاد کړي دي، عمل پې کړی دی، اورېدلی دی، تلاوت یې وله کړی،
د دوه سورتونو په دې انسان باندې پاسه سورې جوړ کړي. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. او کله چې قیامت ته پاره شپېلې ویل شي او د ټول انسانان رب العالمین ته ودرېږي، قرآن به په دغه ورځ د خپل ملګري سره ملاوي. فيقول له هل تعرفني؟ دا قرآن بوته ما پیژنې؟ هغه بوته ما اعرفك زه تا نه پیژنم. بیا بوته هل تعرفني؟ ما پیژنې؟ او نه تا نه پیژنم. وتوي انا صاحبك القرآن، دستاغه ملګری یم قرآن. الذي اظمأتك في الهواجر، زما د لاسه په ګرمۍ کې ته تږی شوی. واسهرت ليلك، او ټول شپه زما د لاسه بناسي خوبونه مې خراب کړي. وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. هر تاجر د خپل تجارت غټي ته ناشي کنه، نن ته بستاره تجارت غټه ملاويږي. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. په خیل اسبر الله بچي ورکی، په ګس لاس کې بول الله همیشواله ورکی په دې بچي کې اوسېدو لپاره. ويوضع على رأسه تاج الوقار، او د عزت وقار کم تاج چې الله بو دغه په سر کې د قیامت پر ورځ بو الله تاج په سرې، هغه تاج د عزت تاج او د وقار تاج دا بو الله په سرې. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. او د مور پلار ته بو الله دې لباس واچي، دومره قیمتي لباس. په یو روایت کې راځي چې د مور پلار ته بو الله تاجونه په سر کې، نغوی به تپوسو کې بما کسینا هذه، یلا دا د څه د لاسه؟ دا دومره ښکلی لباس او دا دومره قیمتي تاجونه او دا دومره عزت دا د څه د لاسه؟ الله به طرف نه به جواب میلاو شي باخذ ولدکم القرآن، ستاغه بچی قرآن زده کړو د هغې د لاسه. د عزت د قرآن والا لپاره او دغه مشرانو ته میلاوي. کوشش کوي چې خپل بچو ته قرآن وښایي چې د قیامت پر ورځ تاسو ته تاجونه په سر شي، د قیامت پر ورځ تاسو دغه قیمتي لباس واچوئ. ثم يقال له، بیا به ورته وویلی شي اقرأ، قرآن لوله، واصعد في درجة الجنة وغرفها. قرآن لوله او د قرآن چې څومره درجې دي په دې کې خیجه برزه. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان او ترتيلا. نو دی به همیشه برخیږي. یو آیت سره یو درجه لګورئ، یو آیت سره یو درجه. نو چې څومره د قرآن یادي که پارامي وي او که تیزي وي، خو اخرنی مقام د باغ ځکې دی په کوم ځکې چې د تلاوت ختم کی، په کوم ځکې چې د تلاوت ختم کی. د قرآن بستا شفاعت کوي. اے قرآن والو ستاسو لپاره زیری دی، والله العظیم دومره ناشنا زیری ته بیانومه د رسول صلی الله علیه وسلم د خلینا، چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا بیان کړی چې قرآن به خبري کوي، حوار به کوي د خپل مرګري لپاره. سبوي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وی یجیء القرآن یوم القیامه، قرآن به د قیامت په ورځ راشي. فیقول یا رب حله، یا الله زما د ملګری ښایسته کا. سبو یا الله ته وی زما د ملګری ښایسته کا. فیلبس تاج الکرامه، الله به تر عزت هغه تاج په سر کې. بس ته الله به ته بس ته مرګره مې دل ښایسته کو، د عزت هغه تاج مو ته په سر کو. هغه به ته یا رب زده نور الامور کې یا الله. فيلبس حلة الكرامة، د عزت هغه لباس به ته الله واچي. تاج د عزت او لباس ته څه د عزت. ها بس ته مرګري د مریدار صدر کو الله وتو نه یا الله یا رب ارضى عنه، یا الله دنا راضي شه. فيرضى عنه، الله به راضي شي. الله اکبر. دی فضیلتم خیال له تاج د عزت، لباس ته د عزت او غټه خبره د الله رضا. فيقال له بيبتوي شيء اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. واي قرآن خیج د جنت په درجو کې
استاد لپاره په هر آیت باندې چې دینو نیکی ده، په هر آیت باندې نیکی ده. د قران دی فضیلت ته ګوري. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی رحم الله راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ حرفا من كتاب الله، چا چې د الله د کتاب یو حرف وی یو، فله حسنه، الله بوله بنیکی ورکی، والحسنه بعشر امثالها، او یو نیکی لس ګنا، نو څو نیکیانې شوې؟ لس نیکی په یو حرف باندې. لا يقول الف لام میم حرف، رسول صلی الله علیه وسلم الف لام میم دا یو حرف نه دی ټول ګره، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف ته، میم لام ځان له حرف ته، او میم ځان له حرف ته. نو صرف الف لام میم ویل، صرف الف لام میم ویل په دې څو نیکیانې شوې؟ ډېر نیکیانې شوې. اسی تاسو دا خبره کومه تقریبا په قران کې چې کوم حروف دي دا دي 3,000,000 او 15 3,000,000 حروف دي. دا ټول قران چې څوک یو پیروي، یو پیر بس، او په هر حرف ول الله صرف لس نیکیانی ورکی. کله کله ګور الله د لسو نزیات ورکی چې موسم غوړ لګو رمضان شو، د حج ورځي شوي، یا په غورځي کې وي، لکه مسجد حرام کې دی وي، مسجد نبوي کې دی وي، مسجد اقصا کې دی وي. د برکتی زین دي، الله بشمار اجر التبه نور ډیر ورکي. خو موږ وایو چې الله صرف په یو حرف باندې لس نیکیانی ورکړي ځا، او د ټوټل ټکی تقریبا وي 3,015,000. نو دته چې کوم نیکیانی ملويږي هغه 3,02,10,000 یو نیم سل نیکیانی دته ملوي. 3,02,10,000 یو نیم سل نیکیانی د چې یو پر قران وي، او به چې تفسیر وکي، او به چې ترجمه وکي، او به چې نور توخه، چې هغه به څومره اجر بیا. نو دا د دې ټکو دا د دې حروف د عدد مته واستدل پر وی چې تاسو کې جذبه ډیر شي. حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت مشهور روایت، رسول صلی الله علیه وسلم وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتاسو کې غوره انسان هغه دی چې قرآن یې زده کوي او نور ته ښيي. دا حدیث په صحیح بخاری کې دی چې تاسو له زیره در کوم د زمکه په دې مخ باندې تاسو غوره خلک کې. یو بچا به وي دی ملک بچا چې پلانې غوره څومره بہت خوشالي چې ګوره بچا صرف زما مبارک وي چې دی غوره، وزیر به وي، استاد به وي، مور پلار به وي، او چې الله وي چې لا پلانې غوره د څومره د شرف خبره. نو قران چې څوک زده کوي او څوک چې وي د زمکه په دې مخ باندې غوره خلک دي. د عائشه رضی الله عنها روایت ته متفق علیه، حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، کم سړی چې قران وي او په قران کې ماهری، مع السفرة الكرام البررة، دی به د اوچتو ملائکو په ملګرتیا کې. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، او کم سړی چې قران وي او جبه بکن خلی، د ناشنا فائدہ جبه بکن خلی. موږ دې کسان ته قران راواله بس موږ د پته نشتی او موږ نشو ویل راوایله، دا جبه چې خلی په دې مجر دی، دا چې تکلیف ته ملایوي په دې مجر دی. سوي رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، او څوک چې قران وایي په کې جبن خلی وهو عليه شاق، او دا قران ویل د تګرانی له اجران، د تبدو اجر ملایوي، یو د تکلیف د تیرولو او دویم د قران د ویلو. دا د قران فضیلت شو. رسول صلی الله علیه وسلم وی د ابو موسی اشعری روایت ته مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجه، کم سړی چې قران وای، کم مؤمن چې قران وای، قران زده کوي، بای باندې عمل کوي، د مثال د سمتري د نارنګي په شان دی. ريحها طيب وطعمها طيب، بین مزیدار دی، خوشبو تی راځي، او خونی څه دی؟ خونی مزداری که نه؟ مزدار دی. عمل هم خیسته دی، نو شکل او صورت ولم الله خیسته ورکی، برکت پکې الله اچي. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، او آغا مؤمن
چې قران نه وای نور خسړې خو قران تلاوت نه کوي قران په حلقو کې نه کینی کمثل التمره د کجوري په شان دی لا ريح لها خوشبو د کجوري خوشبو نه او دومره دي چې وطعمها حلو خوني خوږي خوشبو تی نزي ومثل المنافق او مثال د منافق الذي يقرأ القرآن او قرآن وي منافق دی عقیده ګډه وړه ده خو دومره دي چې قرآن الولي كمثل الريحانه د کشمالي په شان دی ريحها طيب خوشبو تی راځي د قرآن د ویلو د لاسه دي سره راځي خوشبو وطعمها مر او خوني سره تریخ دی او تریو دی بیا رسول صلی الله ومثل المنافق او مثال د منافق الذي لا يقرأ القرآن چې بالکل نه قرآن او یوش پکې نشتی کمثل الحنظله د ملغونی بشان دی ليس لها ريح وطعمها مر نه خوشبوشتي او خوني سره خوني تریخته متفق علیه حدیث د صحیح بخاری صحیح مسلم کې نه چې تاسو دا قرآن وای تاسو به خوشبوزي خون بخېستئ دا قرآن هغه کتاب دی چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالى ډیر قومونو چت کړی دی الله ول عزت ور کړی د دې قرآن د لاسه الله سبحانه وتعالى ډیر قومونو چت کړی دی عزت ور کړی حدیث کې راځي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت ته او په صحیح مسلم کې شته ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله دې قرآن د لاسه ډیر قومونو چت کړی دی عزتونه ور کړی ډیر قومونه الله دې قرآن د لاسه چت کړی او عزت ور کړی او ډیر قومونه الله دې قرآن د لاسه ذلیل کړی عزت ولدا ور کړی چې دنیا کې خیسته ژوند او آخرت کې خیسته ژوند خو دې ځکه مراد هغه خلک دي چې صرف قرآن ویل نه بلکې په قرآن باندې عمل دا اهم خبره ده یعنی قاریان خو ډیر دي قاریان ډیر دي خو هغه قاریان چې هغه به عمل قاریان هغه لګتي قرآن ویل یا دول صرف دا مقصد نه دی قرآن ویل یا دول او پاغي باندې عمل کول او خلکو ته بیانول دي ځکه مراد دغه خلک دي چې الله ول عزت ورکړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله دې قرآن د لاسه ډیر قومونه اوچت کړي ويضع به اخرين الله ډیر ذلیل کړي چا چې مخړولې د قرآن نه رب العالمین تباہ برباد کړي دي د ذلت ژوند ول ور کړي دي والله لازم د ذلت ژوند موږ ډیر خلک پیژنو کروڑپتیان لکپتیان دي قرآن سره تعلق نشتی سپیره ژوند دي بے برکت ژوند دي مصیبتونه غمونه خوشالیانی به ژوند کې نشته ولې ځکه چې قرآن پرې خو دی الله په قرآن کې سوی ومن اعرض عن ذکری چا چې مخ واړو د الله د کلام نه د الله د یادولو نه د قرآن نه مخ واړو سجل بكي فإن له معيشة ضنكا الله يمنګ ول په دنیا کې چې کوم جون ورکو دا به د غمونو او تنگ جون به بے برکت جون به دا خو صرف په دنیا کې په آخرت کې به شي ونحشره يوم القيامة أعمى او قیامت پر ورځ الله يمنګ به لوند را پاسو دی بسوي قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يلا زدي ولړو پاس ولا په دنیا کې زما سترګو کار کو نو ولې زړونی ما جواب قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها الله درغلیو ته زما آیتونه تا آیتونه یې کړي قرآن دې پر خو دې نن منګه مېر کړي نو دا قرآن د عزت سبب دی دا مضبوط راونی سي الله سبحانه وتعالى تاسو له عزتونه درکې په دنیا کې او په آخرت کې او د دې قرآن نه مخ ماړوي د دې قرآن سره جفا مکوي
د دې قران سره بے وفایي مکوئ دا به د ذلت سبب وګرځي هغه قومونه کوم چې قران پر خو دې الله سبحانه وتعالى تباہ او برباد کړي الله سبحانه وتعالى دې قران د لاسه مونږ ته عزت نصیب کړي قران هغه نعمت ته چې بدی کې حسدون کولای شي غبطه حسد په دې موضوع باندې ما تفصیلی بیان کړم دوه قسمه خبرې چې به کې غبطه جایز ده غبطه مطلب دا دی چې ته د ارمانو کې چې د پلاني سره چې کوم نعمت ته جدا ما سره می دا په دوه کارونو کې جایز دي رسول صلی الله علیه وسلم ویل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی لا حسد الا في اثنتين حسد نه دی روا مگر په دوه کارونو کې رجل آتاه الله القرآن هغه انسان چې الله ول قرآن ور کړی په قرآني په کړی په قرآني عالمي تی جوړ کړی د قرآن په وته نصیب کړی فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ناګه د قرآن د ورځې تلاوت کوي د شپې په تهجد کې ولاړ د عوام مرګري ډیر بګی دي شتي چې غوې د تهجد د شوق دي خاص نه کوي دغه یو وجه ده چې د قرآن نه ریات قرآن ولا نه ورسي په یو قل هو باندې وسوبري تهجد کې وسو پوری وکي سړي د قرآن یادي او په خو غواز کې لګي ځان له تلاوت کوي نه د ستړي کیږي نه ټول شپه بیا ولاړ لکه الله سبحانه وتعالى د نیکانو خلکو صفت کړي د بعض خلک بعض مفسرین وایي چې د آیت عثمان ابن عفان د مبارک الله سوي امن هو قانت آناء الليل هغه انسان چې ټول شپه عاجزي کوي الله ته ولاړی الله ته رکوع کوي يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه د اخرت نه یریږي الله د رحمت امید ساتي نو ټول شپه به انسان اله ودرېږي الله ته تهجد بالا وګدو کی چې قران ولا ورسي نو هغه انسان سره ته غیبته کولای شي د ارمان کولای شي ارمان دغه نعمت ما سره مو چې چاله الله قران ورکړي چې ارمان چې ما سره دي شي علم وې ما د علم بیانولې ما په عمل کوله او دویم کس ورجل آتاه الله مالا او هغه انسان چې الله ولا مال ورکړي فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار او هغه خرج کوي سحر ما خام بخیل سړی ته بسو پسخي او دې سړی ته انسان پسخيږي چې الله ولا مال ورکړي او هغه په دین کې لګي انسان ته پسخي جرمن دي چې مال ما سره مو نو دا باز فضایل متوسط د قران ذکر کړو باز فضایل اگر که فضایل ډیر زیات خدا ما سید دې لپاره ذکر کړو چې تاسو د شوق او جذبه خډیر شي او تاسو ته پته ولګي چې څومره غټ عمل تاسو کوئ څومره غټ عبادت کې لګي نو مبارکه دوره به ان شاء الله د نن شروع کی او سبانه به ان شاء الله د سوره الفاتحه شروع کو کوشش کوي چې د قسمه دورو ترازی او کمرونه خويندې چې دا درسینی ناغوی تم زمونږ د نصیحت ته چې دا قسمه درسونه اوري خپل بچو ته خای دا قسم مبارک درسونه په خپل ټیویانو باندې چلوي د دې لاسه تاسو کور برکت شي تاسو بچی تاسو اهل او مال هر څه کې برکت راشي تاسو کور کې به دینی ماحول جوړ شي الحمدلله نن سبا ټکنالوژي د کمزې نه کمزې ته رسیدلې موقع ده چې موږ په دین خور کو موقع ده چې موږ په دین خدمت وکړو نو دا قران الله چې کوم مقصد د پر نازل کړي د موږ به دغه د پر کینو ان شاء الله دا قران یوازې د پر نه چې تلاوتونه کی اصل مقصد په قران باندې ځان په کول الله سوي کتاب انزلناه الیک مبارک الله دا کتاب دې پیغمبر نازل کړی د موږ ته ډیر مبارک کتاب دی بعض خلک وي مبارک ته یوسف دي تعویذونه جوړي او څوک د ګاډي په سجبوډي دي او چا چې دینو په بیٹکونو کې چولې چا په دکان کې ځوړن کړي دغه دیوالونه په خسته کړي
دا مبارک کتاب الله رسول پر نازل کړی. الله سوی لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. الله دې لپاره چې خلک سوچ وکړي په قرآن کې، تدبر تفکر پکې وکړي، نصيحت واخلي ته. نو دا درسونه دې لپاره دي چې موږ په قرآن کې سوچ وکړو او د قرآن نه فائدې راوباسو. او زه به حتی الوسه کوشش کوم چې تاسو ته به درسونه کې ناشنا حکمتونه او فواید بیان کړم. او زه به دې الله به دې خبره کوي چې زه به دې سخت خوشالېږم چې زه د خپل ورونو سره کېنم او دوی ته دین وښیم. او که به ګنټو ناسې منو ستړیوالی راته نه محسوسېږي. خوشحالېږم چې یو انسان وینم او هغه وایي چې ما دا خبره زده کړه، بس زمونږ وایي دغه زمونږ ګټه ده. والحمدلله خیر ډېر په تیزۍ سره روان دی. حق او حق دین قرآن او حدیث ته دعوت ډېر ښکلی په تیزۍ سره روان دی. دا به انشاءالله د دنیا هر ګوټ ته رسي باذن الله. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دا قرآن زده کړو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د دې قرآن داسې حق ادا کړو لکه څنګه چې پکار دی. الله سبحانه وتعالی دې د سعودي عرب خصوصي حفاظت وکړي چې په دې مبارک ملک کې موږ ته داسې نه محسوسېږي لکه موږ چې پر دې ملک کې والله لازم کې دا محسوسېږي. داسې را جمع شوي ټول پښتانه لکه موږ چې په پاکستان کې افغانستان کې ناست یو او ټول خپل خلک دي. نو څومره ښه حکومت دی او څومره ښه مشران دي او څومره ښه خلک دي چې زما او ستا لپاره اجازت را کړې ده او د ایسیان راته چلیږي او د بجلۍ لګېدلې ده. ښه په امن او امان کې چې دومره په امن او امان کې کېدي زموږ په ملکونو کې هم درس ونه شي. نه سیکیورټۍ ته ضرورت شته او نه بل شي ته ضرورت شته، بس بیانو د الله کتاب او بیانو د رسول خبرې او خلک دې فایده اخلي او نه دې زموږ نه څه پیسې غواړي. الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي او د دې ملک د بادشاهانو د الله حفاظت وکړي. او الله سبحانه وتعالی د هغوی له توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي. او الله سبحانه وتعالی زموږ په ملکونو باندې خصوصي رحم وکړي. په پاکستان او افغانستان کې د الله امن او امان راولي او هلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی د هغه ختمه کړي. او الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړي چې هغوی په قرآن او حدیث باندې عمل شروع کړي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.